بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډیر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. اذا السماء انشقت کله چې اسمان وچوي واذنت لربها وحقت او د خپل پروردگار امر عملی کړي او د هغه حق هم دا دی چې د خپل پروردگار امر ومني. واذا الارض مدت او کله چې ځمکه پراخ کو وغوړولی شي والقت ما فيها وتخلت او څه چې په هغه کې دننه دي هغه به باندې راوباسي او تشه بشي. فأذنت لربها وحقت او د خپل پروردگار حکم به په ځای کړي او هغه هم د دې لایق دی. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. اے انسانا ته د خپل پروردگار د ملاقات پورې دا کوشش او ټول کارونه او د مهنتونو نه پس د هغه سره ملاقات کوونکی یې. فأما من أوتي كتابه بيمينه او بیا کله چې د چا عمل نامه هغه ته مخامخ په ښي لاس کې ورکړی شي فسوف يحاسب حسابا يسيرا. د هغه نه به آسان او زر حساب واخیستل شي. وينقلب إلى أهله مسرورا او هغه به خپلو کسانو طرف ته په خوشحالی او خندا ورستنیږي. فأما من أوتي كتابه وراء ظهره پاتې شو هغه کسان چې عملنامه یې وروستو د شا د خوا ورکړی شي. فسوف يدعو ثبورا نو هغه به زر مرګ غواړي. ويصلى سعيرا او د بلو لمبو جهنم کې به داخل شي. إنه كان في أهله مسرورا بېشکه په دنیا کې هغه په خپله کورنۍ کې بې اندېښنې او خوشحاله و. إنه ظن أن لن يحور نو دا خیال یې کولو چې د الله خواته بیا ورګرځېدل نشته. بلى إن ربه كان به بصيرا ولینا حالانکه د هغه پروردگار د هغه ټول اعمال لیدل. فلا أقسم بالشفق زه د ماښام په سوروالی قسم خورم او په شپه والليل وما وسق او څه چې هغه راغونډ کړي دي په هغو شیانو قسم. والقمر إذا اتسق او په سپوږمۍ چې کله هغه تمامه شي یعنی مکمله شي. لتركبن طبقا عن طبق یقینا تاسو به هرومرو پړاو په پړاو د یو حالت نه بل حالت ته تیریدونکي روان یئ. فما لهم لا يؤمنون بیا په دې خلکو څه شوي دي چې ایمان نه راوړي. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون د دې آیات په اورېدو یوه د تلاوت سجده واجبه کیږي او چې قرآن دی ته لوستل کیږي نو سجده نه کوي. بل الذين كفروا يكذبون بلکې هغه کسان چې کافران شوي دي د دې قرآن نه انکار کوي. والله أعلم بما يوعون په داسې حال کې چې څه چې دی په خپلو عملنامو کې راغونډوي الله تعالی په هغو ښه پوهیږي. فبشرهم بعذاب أليم
نو د دې عمله دی ته د المناک عذابونو زیر ورکا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. البته کمو کسانو چې ایمان راوړی دی او چا چې ښه عملونه کړي دي د هغو دپاره نه ختمېدونکی اجر دی. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.